السلام علیکم قدرمنې هیوادوالو، هیله ده چې روغ جوړ اوسئ. قدرمنې هیوادوالو، لکه څرنګه چې تاسو پوهېږئ موږ هره ورځ تاسو سره یوه نوې کورنۍ معرفي کوو چې د فقر او غربت سره مخامخ وي. نو نن بیا راغلی وو چې دغه ملک چې دی له ډېرو ستونزو سره مخ دی او قانون دی چې دی یو بوډا بابا دی، کار هم کولی نه شي. نو د دې حال له تاسو سره شریکوم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه یې مورې، ښه یې؟ خیر دی، شکر دی. ماشومان دې ښه دي؟ خپله ښه یې؟ ژوند زندګي سره څنګه یې؟ خیر دی، شکر دی. وخت دی تېروي. څنګه تېروئ دغه غریبي، دغه ګرمي، دغه ستونزې، مشکلات؟ ناسې والله سرې ته نه پاکیا لرو نه بیټري لرو. هر مې ماښام شي مې مسا شي ماښام شي بچي مې وځي په ایران نه ګرځي خوراک یې په لاس کې ښه وي هغسې یو دماغ نه راشي بېرته مې بوجي ورکړي چې زه ورشه کباړ راغونډ کباړ چې راړي هغه یا په شل یا دېرش بیا پرې دوه ډوډۍ راړي یا درې دي وخورو کله 50 شي وړه پرې راوړم په پنځمه شپږمه ورځ چې راړي پخولو ته یې جاړم چې پخې په څه کړم هېڅ سره مې نشته بیا غیر د الله نه خاوند مې سپین ږیری شوګر لري فشار دی د پښتورګي خراب دی هغه حجره کې ناست دی وبینې تاسو بیا ونیو ویډیو به یې وکړ د مرض لاسه سر په ختلی دی هېڅ وسې نه کېږي چې بچي مو ساتي سهار شي ماښام تاواله ډاټه کوالي زما او د هغې پیسه د دې وړو لاسه ته واتاله کار دی پنځه چې نه کوي هېڅ وس مې نه کېږي څو هلکان دي؟ هلته مال د خدای د تضامن دی څلور میلیونه دی فیوس بای وتلې ده پنځه دي مایده دی ټول مشر زوی در سره شته؟ مشر مې دی ووتلس کلن دی واده مې وله کړی بېل بېل شوی دی او دا نور واړه واړه دا دي؟ نور راته ناست دی مشر یې بېل کړل وس مې نه کېږي ته خپل بچي ساته درې بچي د هغې نو چې خاوند د کاره نه دی د خپل کور ضرورت بیا څنګه پوره کوي؟ داسې من الله سره دا واړه ولېږم چې چې راوړي که نه سهار شي ماښام دا ګاونډیان مې ټول ګاونډیان دي اوس به پوښتنه دې وکړه بار د جومات ته پورې چې دی دا کاسان سي جومات دې ټول سي ترکارې دې راوړي خیر ده مور جانې مه ژاړې، الله مهربان دی، هر څه به وشي. غږ مې ورک دی مورې مورې درې څلور کاله مې دښته تېر کړه په دې بولتې په دې زندۍ باندې دا شته دی نو دا راباندې خپل رحم وکړي زه خپله احساس هم نه لرم نو وړم داسې ورته وخاړولی شو د خپل پردي ته شو خاوند مې پاریس دی خبره نه شم کولی چې بېګم په قاضي مې وژني داسې ګاونډیانو ته وتې شم دغه ځای باندې کورنه ده تر ښځه دغه کې که وشم که ګورې ګوته ولې پسې ځئ خو زه هم نو صغیره ده ورته څه ده بس الله شته دی الله مې ثواب دا ماشومان دي چې دومره ډېر دي او خاوند د کار هم نه کوي، د کاروبار هم څوک نه لري، نو دغه څنګه پوره کوي د کور بس ضرورت؟ الله ساتي نو زه غریبان کباړ راغونډ کړي ځان له ځان له کباړ چا لس کړي چا پنځه کړي چا نه کړي او بس قپه قپه کوکي نو دماغ نه راشي سبق وایي چې ماسپښین کاسې وینځي ترکاریانې راغونډې قاري صاحب ته وایي نه کړه هغه ټول پیل خلکو دې ورته ورکوه دا جوټه بېګانې جوړ کله ترکۍ شوي نو ښځه ته هم زه نه ده خرابه شوي وخورئ او ته مخې ته کېږدم نو څه وکړم مرداره ده غلانه ده را مې نه خو پاکه ده که نه د سوال نه خو پاکه ده که نه خیر دی مور جانې، الله مهربان دی، په تاسو به مو اوس مې ورځ پخې دلته سټکورې ته شوي دي د 500 پوړې بېګاره هغه غونډ ولید خاص نه مړو ته مال ښکاره کې کېده د هغې ته مال تېره دی وي اړي تصویران له وباسي د مور جانې دا زوی د څه تکلیف لري؟ دا د مور پولې پرې راختلې سي څه وس هم نه کېږي څه مخالف داسې بودی نه ده یو شی بل شی مې پور کړ د خلکو راخوا دا پولې داسې پور راکړه راختې بله جنۍ د هغه دې نه بدتر هغه یې وړی 12 ته کلینیک ته د دې څه علاج نه کېږي چې تاسو ورته وکړئ؟ ولې نه کېږي څه شي وکړم په څه یې وکړم 15 روپۍ لګېد کړي را سبا یم جنګي دا چې چای ترخې اوبه راوخوټ کوم او ته کېنم خیر زه بچې جار شم د نه ویسکئ بابا ته چې موږ ته چیني موږ د میوه په څه شي دوا ده هغه یې زر ما باندې خوله راپور وزه د کوره مې وزه نو کوم پله وزم ځه په دې دونه بچو څه کوم لاړ شم چېرته لاړه شم ورور به یو ورځ راکړي دوه به ټول ورخماله ورور نه راکړي نه کله راکړي په خدای یقین وکړه مسلمان لا اله الا الله محمد رسول الله چې سر مې د لاس نیسي په دې ور مې وباسي هر سهار مې اسلام دا مسلمان ګوان دی بل د ښځې ته یې ولې دا دومره ظلم دا کوپر کې دا څه دی چې نه شي راوړه هم راوړم د کور نه خو مه شړ کوم پله لاړه شم نو مې څه سره نشته بغیر د الله نه دغه سهار 15 وخته لمونځ کوه الله ته هم لاس نیولي چې الله تا پیدا کړي ته هم وساتي ته هم حفاظت کوې یا پردم ته وساتي الله بل هېڅ سره مې نشته تاسو سره به دا ماشومان څومره ځورېږي؟ دا چې 12 کلن دی که 12 کلن دی ته وګورئ غټېږي نو دا په دې کباړونو پسې درسته ورځ ورکړي او سبق ورباندې نه وي؟ وایم خو د کلی سبق به څنګه وي چې کباړ سړی راغونډوي ځان سره فکر وکړه داسې قضاوت وکړو چې سړی کباړ راوړی که سبق وایي 3 ځله مدرسه کې داخلي قاري صاحب زه جواب کړي چې بچي دې نشته دا سهار د ملا په ځان نه پاڅي لاړ شي د سبق وایي د ورځې نه
او دا هوټل څه د تاسو هم دی؟ دقه هم ناستې ځای دی. همدا مې چټایي ده دا چې ماښام چې لږ هلکان راغونډ هېوادوال تاسو خپله دغه کوټه وګورئ چې نه دروازه یې معلومه ده نه شغارې دغه وګورئ سره کمانې ده. موقع تاسو څه ویل غواړئ څه غوښتنه بس دا له الله نه غواړم چې زموږ باندې الله خپل رحم وکړي او الله زما بچو په ما باندې ورکړي په دې خاوند مې د الله خپل رحم وکړي چې څه وس کېږي موږ سره کومک وکړي دغه بد حال هم دی نو الله دې چا سره ښه وکړي او الله دې په موږ ورحمېږي په دې بړو وړو بچو مې د الله ورکړي. قدرمن هېوادوال تاسو دغه ماشوم ولیده چې په څه حال دی د لسو ورباندې څه شی وځي نور کونې پرې راختلي وو دانې د قوناقې دي نه دانې ورباندې خېږي او پیسې نشته چې دوایي وکړي او دغه ممکن تاسو ولیدو وویل چې یو بوډا بابا دی هغه هم د کاره نه دی او دغه ماشومان چې دي کباړ جوړوي نو کله یې خوري او کله چیني همداسې کښېني په نهاره او دغه کوټه تاسو خپله ولیده نو هیله کوم هېوادوالو چې له دغه کورنۍ سره مرسته وکړي نو که چېرې غواړم مرسته وکړي نو زما د وټساپ شمېره درڅخه ده 89 درد می زیاتېږي